حق دا اسلامی لشکر جلال دی سپیڅلی امت تورا دا او ډال دی دلویدلی بارم بیرتا اعاده دا ازادی دا خپلواکی دا استقلال دی آیا په اسلامي امارت کې امن شته که نشته؟ تاسو وګورئ د جلال آباد نه یې راواخله بیا تر نیمروزه پورې ورسېږه تر هراته پورې ورسېږه په ټول افغانستان کې وګرځېږه شپه لاړ شه ورځ لاړ شه د انسان لپاره خطر شته؟ نشته الحمدلله. د پاکو وینو نتیجه ده د غازی د لیواني عشق کمال دی د نصرت د ملائکو په ډولۍ کې مروړی د طالب ظلمي دسمال دی د باطلو رسم محو دی میرات دی پرزولی معزه او سومانات دی د بدینو نظام نه باید موږ تاسو راضي سو د دې نظام باید استحکام وکړو د دې نظام تر شا ودرېږو تاسو د نظام نه راضي یاست که نه یاست راضي د نظام تر شا ولاړ یاست که نه یاست الحمدلله. الله ترجمت دی وی الله امارت دی وی الله اخوت دی وی محبت دی وی او وحدت دی وی الله ترجمت دی وی الله امارت دی وی الله اخوت دی وی محبت داسې نظام را کړی ده چې د هغو په سر کې چې رهبري کوي شیخ الحدیث شیخ القرآن فقیه الامت طریقت پیر داسې یو څوک هغه لرو چې هغه زموږ ستاسو بې کنټرولي ته نه پرېږدي هغه موږ تاسو فحشا ته نه پرېږدي هغه موږ تاسو منکر ته نه پرېږدي هغه موږ تاسو غلا ته نه پرېږدي هغه په دې وطن کې بې امني نه غواړي هغه په دې وطن کې اقتصاد راته قوي کوي. سپین لکه المر لهر الزام سپین لکه المر لهر الزام سپین لکه المر لهر الزام الله ترجمت دی وی الله امارت دی وی الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. محترم مسلمانان ورونو زموږ ستاسو دا ملګری چې زما څنګ کې ناست ده هغه وایي چې نن په دې موضوع باندې تو بحث او تحقیق وکړ چې د جمهوریت او د امارت په مابین کې فرق شته او که نشته ځکه زموږ ستاسو دغه عوام وروڼه ډېر وخت غافل پاته سوي د هغه چا له تبلیغاتو نه متاثره سوي دي چې هغه زموږ ستاسو د دین او د وطن دښمنان وي د دې په ذهنونو باندې د هغوی تبلیغاتو تاثیر کړی وي هغه دا فرق نشي کولی چې اسلامي امارت د الله او د الله د رسول او د مسلمانانو په نیز باندې کوم حیثیت لري او کوم چې جمهوریت ده هغه کوم حیثیت لري بلکې د دې زماني خلک اکثره چې هغه باندې شیطان غلبه کړي نفس غلبه کړي په طبیعت کې جمهوریت د امارت نه زیات خوښېږي خو خیر دا موضوع به تاسو سره هم شریکه کړم همدې موضوع باندې بحث وکړم